لخوا د صوبه سیند پی ټي ایم لخوا وګرانه تل شهید عثمان خان کاکړ ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم په دې هیله او تمه چې د ګران شهید عثمان لالا د ژبې په حواله د قام په حواله د خپلې خاورې په حواله د لر او بر افغانانو په حواله کم نیمګړي ارمانونه پاته سو الله پاک دې وموږ پښتنو ځوانانو ته دا همت راکړي چې د ګران لالا هغه نیمګړي ارمانونه پوره کړو. عزیزانو شهید لالا هغه پوه انسان په سیاست باندې دومره عبور درلودی د وطن پر جغرافیه پر خپله خاوره چې ډېر کم انسانان د خپلې خاورې د وطن د جغرافیې په حواله دومره پوهه نه لري، خو بیا ورسره د سیاست سره سات چې ډېر ګران کار دی د انسان دپاره یو منظم انسان جوړېدل. که زه دا ووایم چې په لر او بر افغان وطن کې د شهید لالا غوندې یو منظمه یو په تنظیم پوه انسان ډېر کم میلاویږي، دا به څه غلطه خبره نه وي. شهید لالا چې کله به کراچي ته راغلی چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یا د یو صوبایي پروګرام و، خصوصا یا د تنظیمي پروګرام و، یو وخت یو ملګري د بل ملګري په باره کې په صوبایي میټینګ کې صرف دا خبره وکړه ولالا دا سړی دروغ وایي. د په دې خبره باندې دومره بد یوړو ول د درواغو پر ځای د پښتو ټکی دی بل ټکی استعمال کا غلط بیان نه وایه، دروغ ډېر غلط لفظ دی. دومره حساسه سړی دومره و ملګرو ته نږدې سړی. بیا وخت کم دی، د جمعې ورځ ده. شهید لالا چې د جمهوریت په حواله په دې ملک کې په سیاست کې د ادارو او د فوج د مداخلت د ختمېدو په حواله او پر ګران افغانستان کې د خارجي مداخلت بالخصوص آیا پنجابک مداخلت بندولو په حواله څو سخت دریځ څو سخت قدم چې دا اخیستی و دا د چا پټ نه دی. خو د افسوس خبره یې وکړو شهید لالا چې د چا سره پر سټیج در اخري پورې ولاړ، زما و اشاره و نورو خلکو ته چې دا د پونم په حواله د پي ډي ایم اتحاد په حواله د جمهوریت په انداز د چې پر سټیج د هغو سره په کم همت په کمه مړانه د عثمان لالا یا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د دې اتحاد سره تر کومه حده ولاړه. خو د افسوس خبره ده نن د هغو حکومت راغلی دی پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د شهید عثمان لالا په جنازه یوه خبره وکړه، یوه غوښتنه یې وکړه د ریاسته او د حکومته چې زموږ دپاره په کار دی چې د شهید عثمان لالا دپاره جوډیشل کمیشن هغه هم د قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې جوړ سي. دا افسوس خبره دا ده دا جوماتونه چې د ده سره پر سټیج ولاړ دا ګردو د دې خبرې تایید کړی دي. نن د هغو جوماتو حکومتونه دي مګر د دې خبرې له ګوته هم نه وړي، نظر هم نه وړي، څنګه به یې ور وړي نیسي وروړی. دا دومره مجبوره پارلیمنټ دومره مجبوره جمهوریت دی. په افسوس سره وایو، په ډېر افسوس سره وایو دومره مجبوره پارلیمنټ دومره مجبوره جمهوریت چې علي وزیر 19 میاشتې د کراچي په سینټرل جیل کې په غیر آئیني په غیر قانوني FIR-او کې دی 19 میاشتې کېږي ناست دی. وایي بله ورځ یې یو FIR پسې راوړی دی چې په ډیفینس کې د یو پښتانه په کور کې چای کړي. د شرم خبره ده علي وزیر د خپل یو پښتانه په کور کې چای کوي، هغه غداره دی مګر ستا انټلیجنس ادارې ستا پاک فوج د انډیا پایلټ نیسي چې پر پاکستان یې بمباري کوله، په هغه پایلټ بیا دی اجامت هم ورکوي، بیا دی چای هم پکوي او په عزت یې بادر له رخصتوي. نو موږ وایو
مړ وایي چې علي وزیر 19 میاشتې په جیب کې دی 19 میاشتې مسلسل و عدالت ته درخواست ورکوي چې زه ناجوړه یم ما هسپتال ته ولېږه 19 میاشتې مسلسل عدالت د غلط بیانۍ کار اخلي د واټسپ انتظار کوي اجازت نه ورکوي مګر چې کله پروډکشن آرډر جاري سو چې علي وزیر به ځي د اسمبلۍ اجلاس ته عدالت ویل دی ډېر په تکلیف دی دی په هسپتال کې داخل بیا علي وزیر په هسپتال کې ورته وایي پښتانه ډاکټران موجوده دي ډاکټر وایي دی د سفر قابله دی د ده عام د ملا ناجوړي ده دا په فیزیوتراپي سمیږي علي وزیر وایي زه سم یم ډاکټر وایي دی صحیح دی پولیس وایي یا دی نه دی ډېر په تکلیف دی بیا یې لیټر جاري کړي چې دی د سفر قابله نه دی نو موږ وایو دا پارلیمنت دا جمهوریت و ما پښتانه کام ته به د شهید عثمان خان قاتلان څنګه په لاس راکړي چې دا پارلیمنت دا جمهوري خلک خپل جاري سوی پروډکشن آرډر باندې عمل نشي کولی باجوا ورته وایي چې نه به ځي علي وزیر به په قومي اسمبلۍ کې تقریر نه کوي نن ټول پارلیمنت نن ټول وزیران نن ټول جمهوري خلک نن تابع دي بیا څوک خبره نه کوي او دویمه خبره مختصره کوم ډېرو ملګرو دې خواته اشاره وکړه د پښتنو د اتحاد بلکل موږ خپله دا وایو د یو سیاسي کارکون په حواله وایو چې د کوم وخت انتظار کوو چاته پیغور نه وایو د عوامي نېشنل پارټۍ قیادت ناست دی په یو معنا پښتونخوا ملیان پارټۍ ناسته ده په بله معنا د نورو سیاسي پارټۍ پښتانه ناست دي د کوم وخت انتظار کوو کوم څه نه در سره وصلو په وزیرستان باجوړ سوات کې بخښنه غواړم خویندې ناستې دي ستا سرتورسري ستا سرتورسري د سره پړونی خلکو کش کوي ستا ځوانان خلکو حلال کړو ستا سپین ږیري ستا مشران خان شهید غدار باچا خان غدار اسفندیار ولی غدار محمود خان اڅکزی غدار قیادت ټول غدار منظور خان علي وزیر څوک دومره بد وړي لکه هندو چې د غوایي د غوښې بد خبره دا ده دا ټول باوجوده دا عوامي نېشنل پارټۍ د بابړي د شهیدانو یې راواخه بیا د افغان خان اڅکزي خپل ورور د اکا زوی د ان پي 1200 کارکونان په کراچي کې شهیدان بشیر بلور پښتونخوا ملیان پارټۍ د خان شهید یې راواخه تر شهید عثمان خان کاکړه پورې څوک پاته سو په وزیرستان کې یا بله ورځ څلور ځوانان نسو محفوظه پاته په کراچي کې خو هغه حال دی زموږ د بېعزت د ریاست ادارو د خوا د پولیس د خوا چې دا سهار لمر راوخیږي بیا تر رقم اخیستنه تر 12 بجو پورې د پښتانو تذلیل د پښتانو بېعزتۍ شروع دي چې تر څو دی بیدېږي دا ګرد حالات موږ وینو او هر سیاسي پارټۍ هر څوک هغه چې پر سټیج ودرېږي وقام ته د اتحادو د اتفاق خبره کوي په ډېره بخښنه وایو زموږ وطنپاله زموږ وطن دوسته ګوندونه د پارلیمنټ دپاره د جمهوریت په خاطر د امریت په خلاف د خپلو 40 کالو نظریاتي مخالف سره اتحاد کوي بیا پر د خپلو بچانو د دې سرتورسرو په خاطر د خپل موږ په خپل آپس کې څه اسمان نړېدلی خواست کوو افغان خان اڅکزی دې دا کار په مخه واخلي پښتونخوا ملیان پارټۍ خوشحال خان کاکړ دې دا کار په مخه واخلي پي ټي ایم په ډېر ذمهواره سټیج باندې وایو پي ټي ایم به دی در سره ځي بیا د بیا لکه زوی چې د پلاره سره ځي عزیزانو وخت کم دی ډېر خواست درته کوو ګردو ملګرو دا شی بیان کړي هم یې د فیسبوک شی بیان کړي موږ پښتانه ځوانان په کار دي چې په خپلو ګریوانو کې وګورو نور خلک کم طرف ته روان دي نور خلک سیاست کم طرف ته کوي موږ د کم طرف ته اخیستي دي یو د بل بېعزتۍ او یا کاله موږ یو د بله کالي وکښو او یا کاله یو د بل سپکاوی موږ وکړي نتیجه یې وګوره نتیجه نن هم دا ده نتیجه هم نن دا ده نن ستا د شهیدانو اف آی آر څوک نه کاټي و تا ته جوډیشل کمیشن څوک نه در جوړوي ستا قیدیان علي وزیر په شنه زور یې در سکشنولی دي ریاست د ریاستي ادارو و ټول پښتانه کام ته کلم کلا چیلنج جوړ کړی دي چې دا دې در سکشنولی نه دي چې په تا کې زور ستا وکړي
دا زما او ستا لپاره د پیغور خبره ده. علي وزیر صرف د پی ټي ایم په سر نه دی ناست، علي وزیر د بل ګوند په سر نه دی ناست، علي وزیر د کام په سر ناست دی، د کام د سرتورسرو په خاطر ناست دی. دغه یې ویس ابدال، دغه یې حنیف پښتون، دغه یې بل نور زموږ ملګري که چا د سرو قرباني ورکړې ده دا یې کام په خاطر ورکړې ده. نو موږ له پکار دا دی، موږ ځوانان، موږ سیاسي کارکنان پکار دی چې په خپلو ګوندو کې په خپلو مشرانو پسې بلکل خواست ورته وکړو چې عزیزه د خدای روی درته نسو، قرآن درته نسو، راسئ پکار دی چې بالا کښېنو. بله یوه لار نشته، بله یوه لار نشته. دا علي وزیر بار بار خبره دا کوو چې دا علي وزیر کیس دا ټیم ډېر هایلایټ دی، ډېر زیاتوب روان دی، ډېر جمر روان دی. پکار دی چې علي وزیر د ده خاندان، هغه شهیدان، دا د عثمان خان کورنۍ، د ده شهادت، نور زموږ د باچا خان کور، د خان شهید کور، نور زموږ چې کوم شهیدان دي، د وړانګې لوڼۍ، ارمان لوڼۍ بچان، دا بچان، دا کونډې، دا یتیمان د دې کام په انتظار ناست دي چې د دوی ما او تا ته سترګې دي چې دوی به زموږ د شهیدانو، زموږ د قاتلانو چې چا قتل کړي دي زموږ ښایسته ځوانان، د دې جواب به دوی راوړي. کام کونډې رنډې ټول ستا په انتظار ناست دي. پکار دی چې دننه څه بسم الله وکړو. د شهید عثمان خان کاکړ دا لومړي ټیم په مناسبت دلته پکار دی چې هره پارټي، هر ګوند دا قسم پښتو وکړو چې دننه بعد به موږ په کام کې د یووالي، د اتفاق او د ورورولۍ خبره کوو. نو عزیزانو په آخري کې یو واره بیا زه شهید عثمان خان کاکړ ته ورسره د کام ټولو شهیدانو ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم او ډېره مننه. کور ودان.